د سادات ټي وي ټولو درنو اوریدونکو سلامونه نیک هیلې احترامات. یو ځل بیا درته زه سید ادریس سادات په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. هیله ده چې ډېر روغ او خوشحاله یاست. د نن ویډیو موضوع په دې باندې ده چې تاسو څنګه کولی شئ چې له انټرنیټ څخه کتابونه ډاونلوډ کړئ په اسانه لارو باندې. درې لارې مې تاسو ته راوړي دي، تر ټولو اسانه لارې دي. تاسو کولی شئ چې له هغې لارو څخه زما څومره کتابونه چې دي، ناولونه دي، لنډې کیسې دي، تاسو په دې چینل کې لوستې دي یا اورېدلې مو دي، هغه کیسې تاسو کولی شئ چې په لیکنیزه بڼه یې هم ډاونلوډ کړئ او ویې لولئ. په لومړي سر کې به زه له یو څو ملګرو څخه مننه کوم چې له وطنه یې ماته کتابونه راواستول او زما تر لاسونه راورسېدل. ډېره مننه کوم. بدرنګه ناول دا یې راته راورساوه زما لاسونو ته. تاسې هم کولی شئ چې په ننګرهار کې د مومند خپرندویه ټولنې څخه، په کابل کې د اکسوس خپرندویه ټولنې څخه ترلاسه کړئ. همداسې نازوانه نجلۍ دا ناول هم ما په خپل لاس باندې لیکلی دی. تاسې هم کولی شئ چې په بازار کې ترلاسه کړئ. او ځینې نور کتابونه هم دي چې زما ډېره زیاته علاقه ده ورسره تر څو ویې لولمه. په دې چینل کې به تر دې وروسته تاسو ته داسې ویډیوګانې وړاندې کوو چې په هغې کې به د ناول د لیکنې زده کړې هم راغلي وي. په هغې کې به داسې ویډیوګانې وي چې تاسو سره تر ډېره د لیکنې په برخه کې مرسته کوي. نو راځئ ویډیو شروع کوو. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې که چېرې تر اوسه پورې زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. درې لارې دي. په دریو لارو کې لومړۍ لاره هغه د واتساپ له لارې د کتابونو پیدا کول دي. موږ په واتساپ کې یو چینل لرو چې په ډسکرپشن کې موږ لینک ورکړی دی. تاسې کولی شئ چې په ډسکرپشن کې وګورئ او همغه چینل کې د ډېرو زیاتو کتابتونونو لینکونه دي او په واتساپ کې همغو کتابتونونو سره اډ شئ. تاسې سره به مطلب ډېر زیات کتابونه به تاسې هلته پیدا کړئ، ډېر زیات کتابونه به هلته ولولئ او ډېر څه به ترلاسه کړئ. کوم کتابونه چې تاسې زموږ په دې چینل کې ګورئ نو دغه کتابونه تاسې کولی شئ چې په کتابتون کې پیدا کړئ. زما خپل ناولونه اکثر ما په کتابتون کې نشر کړي دي، لکه بې پروا نجلۍ شوله، مغروره هلک شو، همداسې مسافره پیغله شوه، ناځوانه نجلۍ شو، بدرنګه ملانت یې نشر کړی. هغه به انشاءالله په راتلونکو ورځو کې شیر کړو. دا د کتابتون په نوم ویبسایټ کې شیر شوی. د دې طریقه هم زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم. اول به زه تاسو ته دا وښیم چې څنګه د واتساپ له لارې ډاونلوډ کولی شئ. لاړ به شئ ډسکرپشن ته. په ډسکرپشن کې د واتساپ د یو چینل لینک دی، په هغې کې د ټولو ګروپونو لینکونه شته دی. نو ورشئ او هغه ټولو ګروپونو سره ځان ایډ کړئ. ورځو دوهمې طریقې ته. دوهمه طریقه به تاسې په موبایل په سکرین باندې وګورئ چې څه تاسو ته ویل کېږي، نو هماغسې تعقیب وکړئ او په هماغه طریقه باندې ډاونلوډ کړئ. درنو دوستانو، تر ټولو لومړی راځو کروم ته. دا کروم دی، په دې باندې کلیک کوو او ورننوځو. ښه، تر ټولو لومړی دلته سرچ وهو. څه سرچ به تاسې وهئ کتابتون به ووهئ. په انګلیش کې به ولیکئ، پښتو کې هم راځي. زه به په پښتو کې ولیکم، که تاسو انګلیش کې لیکئ مشکل نشته دی، خو دواړو کې راځي مطلب که نه. راځئ وګورو نو چې کتابتون په پښتو کې دا راغلی. اولنی ویبسایټ دی، کتابتون یې لیکلی دی ورسره. تاسو کولی شئ پلی سټور نه هم ډاونلوډ کړئ. د پلی سټور نسخه یې دا ده او د ویبسایټ نسخه یې دا ده. دواړه کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ. ورځو ویبسایټ ته ورځو لومړی سر کې. نو ویبسایټ به یې خالي وګورو، په پلی سټور کې هم همدغسې موجود دی. نو ورځو ویبسایټ باندې کلیک کوو. په دې کې تاسو کولی شئ زما د هر لیکوال یا د بل لیکوال چې څومره مشهور لیکوالان دي، نصیر احمد احمدي صاحب، همداسې اوس که نومونه واخلم نو ټولو بیا رانه خفه وي، خو په هر حال د چا نوم به نه اخلو. په لومړي سر کې به دلته زه سرچ ووهم، د لیکوال نوم کې که د کتاب نوم یې سرچ کړئ، تاسو ته به کتاب راځي. نصیر احمد د کتاب د دې نوم ما سرچ کړلو، ګورو چې دې ناولونه راځي که نه. دا وګورئ تاسې دا ټول د احمدي صاحب ناولونه دي. 6,000 نفر وکتلي دي، 4,000. نو احمدي صاحب واقعا ډېر تکړه لیکوال، دا ټول د هغه ناولونه او کتابونه چې راغلل دلته. اوس راځو نو سید ادریس سادات به ورکړم. سید ادریس سادات
تاسو کولی شئ زما هغه کیسه چې ما دلته شیر کړې وه او ډېرو ملګرو له دې چینل څخه لوستې وه نو دلته یې کولی شئ مطلب اورېدلې وه نو تاسو کولی شئ دې نه ډاونلوډ کړئ ګورئ نو دا ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ او تاسو به کیسه ډاونلوډ شي چې ډاونلوډ شي بیا دې ځای کې تاسو کتلی شئ ښه دې درې ډاټو باندې به کلیک وکړئ درې ډاټ تاسو ته ښکاري دغه یو په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ او دې ځای کې ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ دلته به تاسو ته په لومړي سر کې ناول راشي ګورئ زه ډاونلوډوم اصلي ډاونلوډ بټن باندې مې کلیک وکړو ډاونلوډ شو اوس ورځو دا ګورئ ناول ما ته راغی خپله دا زما ته راځي که چېرې تاسو ته نه راغلی نو مشکل و لاړ به شئ ډاونلوډ ته ډاونلوډ کې دا اولنی فایل چې دی دا د کتاب دی همدغه کتاب دی نو دې ځای نه یې بېرته واخلئ کتاب درنو دوستانو یو ځل بیا هم ښه راغلاست نو پاتې شوله درېیمه طریقه څه ده درېیمه طریقه د کتاب د لوستلو لپاره هغه دا ده چې تاسې لاړ شئ په فیسبوک کې ډول پیجونه دي صفحې دي که سرچ ووهئ ناول نو تاسو ته به ډېرې برخې په برخې ناولونه راشي هره ورځ پکې یوه برخه شیر کېږي داسې زما ډېر ناولونه شیر شوي دي د ګڼ شمېر پیجونو نه تاسو کولی شئ چې په پیجونو کې هم ناول ولولئ نو راځئ دغه سرچ به هم زه تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په فیسبوک کې سرچ ووهئ او تاسو ته کتاب راشي درنو دوستانو درېیمه او اخري طریقه به هم تاسو ته وښیو بیا نو له تاسو څخه رخصت اخلو ورځو فیسبوک ته په فیسبوک کې تاسې څنګه کولی شئ چې ناول یا کتاب ولولئ سرچ کې لیکو د ناول لومړۍ برخه ګوره تاسو ته لومړي سر کې ناول وروستی ستا ناول راغی دویم کې دا زما ناول د محبت زور دی دا راغی د مینانو پیر ناول ټول ناولونه تاسو ته راځي او تاسو کولی شئ چې له همدې ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ بدرنګه هم دلته نشر شوی له دې پاڼې څخه او تاسو کولی شئ چې دلته یې ولولئ نو دغه طریقه تاسو کولی شئ دلته یې ولولئ درنو دوستانو یو ځل بیا هم ښه راغلاست په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته دا در وښیو چې تاسو څنګه کولی شئ خپل کتاب دغه اپلیکیشنونو امازون پلی سټور کتابتون دې ټولو ته اپلوډ کړئ نو په دې ویډیو کې مو همدومره تاسو ته در وښودلی شول تر څو پورې چې زه سید ادریس سادات د بلې ویډیو لپاره ستاسو درنه حضور ته راځم تر هغې پورې په لوی خدای سپارم هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ د الله